هر چی مسلمان باچا دے دغه خلاف خو به بالکل خروج نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی. وی خبره به منئ د بچیانو د مشرانو اطاعت به کوئ د هغوی اگر که په تاسو باندې یو حبشي تک تور انسان د باندې څه شي مشر شي بیا به م خبره منئ. دا به نه وایي چې نه د تور دی او حبشي دی او نسبي نشي نه چې مشر شو بیا مشر شو خبره به منئ. عباد بن صامت رضی الله عنه وی په صحیح بخاري سے مسلم کې دا حدیث دی. وکې دا اهمې مسلې دي منهجي او ډېر د افسوس سره یې وایم ډېر د افسوس سره چې زمونږ مولیانو صاحبانو علماو په دې مسلو بیانولو کې ډېره کوتاهي کړې ده. یا ترې خبر نه دي او چې کوم خبر دي نو هغوی بیان کړي نه دي. دا اهمه د عقیدې مسله ده بنیادي مسله ده. عباد بن صامت وی دعانا النبي صلی الله علیه وسلم فبایعناه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موږ له دعوت راکړو موږ سره بیعت وکړو. پس هم ورسره بیعت وکړو. وی علی السمع والطاعه چې موږ به د خپلو مشرانو خبره منو د هغوی اطاعت به کوو فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا. موږ به د مشرانو خبره منو که په موږ باندې غریبي او که په موږ مالداري، که زموږ حالات د خوشحالۍ او که زموږ حالات د غمي، که موږ په سختو حالاتو کې یو او که په ښو حالاتو کې یو، خو په هر حال کې به د مشرانو خبره منو. دا نه چې ټیپر ګران شي او ته څه وکړې سړک ته راوځي چې څه ټیپر ګران شي. نه فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل حدیث کی سوئی په صحیح بخاری سے مسلم کی دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم. په مسلمان باندې د خپل حاکم امیر امام باچا خلیفہ داغه خبره منل لازم دی فيما احب وکره. کده د خوخی او کنه خوخه ما لم يؤمر بمعصيه گناہ کی بولا خبر نہ مانی. یو حدیث کی راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته اذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه. دې ته وکړي وی کله چې تاسو په خپلو بچیانو کې داسې څه وینئ چې ستاسو بدي شي. لکه د مسلمانانو یو خلیفه دی یو باچا دی یو امیر دی او هغه داسې کارونه کوي چې هغه ستاسو څه شو بدي شو. نو یا رسول الله طریقه څه ده؟ وی فکرهو عمله د ده دا کار ناخوښه کوي چې زموږ نه دی خوښ کار یې بد ګڼئ. یا رسول الله بله لار راته مو وښایه که نه. او پښتانه خو بیا ډېر ګرم دي نو دوی خو دې ته انتظار کوي چې کار وله بد ګڼئ او ورپده وشئ. نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوي نصیحت واورئ وی کار وله بد ګڼئ ولا تنزعوا یدا عن طاعه. خو د هغه دا طاعت نه به لاس نه راکاږي. دا کار به وله بد ګڼي خو طاعت به یې کوي خبره به وله مني. خیال هم دی ته که نه بعض راشي وي نو ظلم دی د ظلم تپوس ونه کوو. شریعت دی د شریعت په مخ کې به ما ته خپله پښتو غیرت نه رایې دی. ګورئ زه دلته شریعت بیانوم زه پښتو نه بیانوم. زه په دې منبر په دې مبارک ځای باندې چې زه ناست یم نو زه دې دپاره ناست یم چې زه قال الله وقال الرسول صلی الله علیه وسلم بیان کړم. زه د دې دپاره نه یم راغلی چې زه پښتو بیانه کړم. نه نو ظلم چې دی او پلانې چې دی او پلانې واوره که نه تعدي مه کوه. په صحیح مسلم کې حدیث دی اطع د حاکمانو د مشرانو به خبره مني
وإن أخذ مالك وضرب ظهرك کدنه مالوم په زور والي ودی ویم ودی ټکیم سزا دلم درکی بیا به هم خلاف ورزي نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی تاسو به داسې باچایان وینئ چې هغوی به زما په طریقه نه روان. صحابو یا رسول الله نو کو به څه؟ وی صبر به کوئ. الصبر على جور الإمام د امام او د مشر او د خلیفه او د حاکم په ظلم باندې به څه کوې؟ صبر به کوي. یو صحابي راپاسې وي الا نقاتلهم یا رسول الله نو جنګ به ورسره وکړو که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا ما صلو چې هغوی څو پورې مونځونه کوي خو مسلمانان دي بیا ورسره څنګه جنګ کوي؟ چې مونځونه کوي نو بیا خو ورسره جنګ بیا ورسره جنګ نه کېږي. ګوره دا و جاهلیت چې د مشر خبره به یې نه منله. شریعت راغی موږ ته وینه تاسو به د مشرانو د مسلمانانو د حکامو د مسلمانانو د خلیفه د مسلمان د امام د دوی به څه کوئ؟ د دوی خبره به منئ د دوی اطاعت به کوئ او دی وایي چې د هغوی خیرخواهي به کوې. خیرخواهي به څنګه کوې؟ لکه اوس یو باچا دی غلط کار کوي یو خلیفه دی د مسلمانانو غلط کار به کوي څه به کوې؟ منبر ته به خیږي په ښه طریقه به نصیحت کې په پټه به ورته نصیحت کې چې هغه ته ورسي. په منبرونو باندې په مشرانو پسې خبرې کول د مسلمانانو په مشرانو پسې په حکامو پسې دا د شریعت طریقه نه ده. ما ته پته ده زما دې بیان دلاسه کېدی شي ما ته بس خلک به څه وایي درباري مولا دی دا جي د هغه د حکومت مولا دی او دی خو د ادارو سړی دی دی ځکه دا خبرې بیانوي نه دا چې زه بیانوم شریعت دلاسه یې بیانوم په مجلسونو کې په منبرونو باندې په کیسټونو کې او په پروګرامونو کې په جلسو او جلوسونو کې د مسلمانانو مشران کنزل د هغوی ته بدې ردې ویل د هغوی غیبتونه کول هغوی سپکول دا په شریعت کې نشته. الحمدلله یو کار یې غلط وکړو نصیحت به ورته کوې څنګه به کوې دې له به ته یو طریقه لټې چې څنګه به زما دا خبر هغه ته ورسي. ښه که ونه رسېده ستا غاړه څه شوه ازادي شو الله به د هغه نه تپوس کوي خو تا ته الله دا نه وایي بلکې که ته ووتې نو الله به تا نه دا تپوس کوي چې څنګه تا د یو مسلمان باچا بیعت مات کو او څنګه ته ووتې او تاریخ رواله چې چا هم د باچایانو مسلمانانو خلاف خروج کړی دی هغه چېرته نه دي کامیاب شي لکه چې کار یې د شریعت خلاف دی. شروع د عثمان بن عفان رضی الله عنه کړی دا خلاف خلک راوتي